مونږ ته شوګر د څه د وجې لګیږي او آیا مونږ د دې نه څنګه ځان بچ کولی شو او د دې داسې څه علامات دي چې د هغې نه مونږ ته پته لګیدی شي. نو د ټول نه اول کله هم چې مونږ ته شوګر لګیږي نو د هغې چې کوم اهم وجوهات دي هغه دا دي چې کله انسان بار بار خوږ خوراک ډېر زیات کوي نو غټه وجه دا ده. دویمه دا چې کله هغه خوراکونه ډېر زیات کوي کم چې بار بار په غوړو کې پخیږي، کم ته چې جنک فوډ ویلی شي لکه برګر، پیزا، همدغه شان په مسالو کې ډېر زیات پخیږي نو د هغې د وجې هم لګیدی شي. دریم دا چې کله انسان موټاپا طرف ته لاړ شي نو د هغې د وجې هم لګیدی شي. څلورم دا چې کله انسان اکسرسایز ورزش نه کوي د هغې د وجې هم کیدی شي. پنځم دا چې دا خناداني هم کیدی شي کم ته چې جنیټیکلی ویلی شي. او د دې سره کله چې انسان خوب نه پوره کیږي او په مغزو باندې بوج وي، سټرس وي نو د هغې د وجې هم دا شوګر کیدی شي. نو د دې غټ یو درې علامات دا دي چې کله انسان ته دا شوګر وي نو بار بار به هغه ته ډېره زیاته تنده لګیږي، بار بار به هغه ته ډېره زیاته لوږه لګیږي او بار بار به هغه ته ورکوټي بول ډېر زیات ورځي او د دې سره تکاوټ کېدل په وجود کې یا د خپې زخم زر نه ټیک کېدل دا علامات هم پکې شامل دي. نو د دې نه چې مونږ ځان بچ کوو نو ډېره سمپل او اسانه طریقه ده چې په دې طریقه باندې انسان ځان بچ کولی شي د شوګر. ضروري خبره دا ده چې خامخا تاسو د ورځې د 30 منټو نه ونیسه تر 1 غنټې پورې اکسرسایز ورزش کول ضروري دي. دویم دا چې کوم خوږ خوراک دی هغه مکمل پرېښودل ضروري دي. لږ خوړل ضروري دي خو بیا هم دومره نه دي خوړل چې انسان ته ترېنه شوګر ولګي، مطلب کمول دي. دریم دا چې جنک فوډ هغه برګر، پیزا یا بازاري یا په غوړو کې بار بار څیزونه چې کوم پخیږي د هغې نه ځان ساتل ضروري دي او د دې سره خوب پوره کول او په مغزو باندې سټرس بوج نه ساتل او شنه سبزي خوړل ضروري دي چې په دې لایف سټایل موډیفیکیشن سره سره د انسان چې کوم شوګر راتګ دی هغه ډېر زیات کمیږي که چېرې انسان ته د شوګر د راتګ خطره وي. دې نه علاوه که چېرې ستاسو په ذهن کې څه رایه وي هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې راکولی